وایي چې ساه مې په وجود کې کله شته شوه نو واده شوه چې ساه مې په وجود کې کله شته شوه نو واده شوه زما سره چې مینه یې د زړه شوه نو واده شوه چې ساه مې په وجود کې کله شته شوه نو واده شوه زما سره چې مینه یې د زړه شوه نو واده شوه اول مې جذبه نه وه تجربه مې دومره نه وه حسن صاحب اول مې جذبه نه وه تجربه مې دومره نه وه جذبه چې مې راسا لکه د غره شوه نو واده شوه اول مې جذبه نه وه تجربه مې دومره نه وه جذبه چې مې راسا لکه د غره شوه نو واده شوه هغه د دهقان لور وه تر هغې نه ودېدله هغه د دهقان لور وه تر هغې نه ودېدله چې کله ښه د غم په اور اوبه شوه نو واده شوه او چې کومه ګاونډۍ به یې زمونږ کره راتلله چې کومه ګاونډۍ به یې زمونږ کره راتلله نو هغه ګاونډۍ چې واده شوه نو واده شوه او اخري یو داسې دی چې زما د تخیل کونتره مړه شوه ناګهانه زما د تخیل کونتره مړه شوه ناګهانه چې ختمه څنګ زما ځینې تیاره شوه نو واده شوه سلامونه نیکې هیلې احترامات دوستانو زما د فیسبوک او یوټیوب چینل ټولو کتونکو نن خوست ښار فرم باغ ساحې ته راغلي یو او دلته مو یو داسې څوک راګیر کړی دی چې هغه په خپله شاعر نه دی خو د نورو لیکوالانو شاعرانو شعرونه زیات خوښوي لولي یې او ځانګړې غږ او ځانګړې انداز یې موږ دې ته جذب کړو چې باید له ده سره د زړه خواله وکړو له د شعرونه اورو زمزمې لنډۍ په هر صورت زه خپلې خبرې همدلته کته کوم راسم ده ته مراجعه کوم له ده څخه شعرونه اورو په لومړي سر کې حسن صاحب تاسو ته ډېره زیات ښه راغلاست وایو ډیره زیاته مننه تاسو ته چې راغلی او دلته موږ یو څو شیبې کېنولو ومپوښتلو نو ډیره زیاته مننه خیر اوسې دوستانو دا سړی نجیب الله حسن نومیږي د خوست ولایت اوسېدونکی دی استاد عبدالحسن ټولګي څخه هم فارغ شوی دی په هر صورت دا د شعر ویلو او غزل خصوصا ځانګړی انداز لري او د طبیعي غږ الله پاک یو ښه استعداد ورکړی دی دوستانو په لومړي سر کې له حسن صاحب څخه یو ښکلی غزل اورو له غزل څخه وروسته به دی نور څه هم موږ ته راوروي په هر صورت حسن صاحب څه لري په لومړي سر کې دوستانو ته لومړی کې بیتونه دي چې هغه خبر زما په سترګو کې د سواله نه وه هغه خبر زما په سترګو کې د سواله نه وه هغه مینه وه خو مینې ته لیواله نه وه او یا به په ما پسې خفه وه یا به بل څه چل و یا به په ما پسې خفه وه یا به په ما پسې خفه وه یا به بل څه چل و خو چې ډولۍ ته ورختله نو خوشحاله نه دا یو بیا ورو مننه ډېره یا به په ما پسې خفه وه یا به بل څه چل و خو چې ډولۍ ته ورختله نو خوشحاله نه وه هغه هوښیاره وه د مخکې نه ډاډه اوسېده هغه هوښیاره وه د مخکې نه ډاډه اوسېده هغه چې تله هغه زما په رنګ بدحاله نه وه زبردست نو را به شمه غزل ته چې هغه هم د محمد ګل منصور غزل دی خو زما استادانو هغه غزل ډېر لایک کولو خصوصا یو څو استادان چې ماته تر دغه سټیج یې زه دوی رسولی یم هغوی ډېر خوښولو نو هغه غزل به ووایم چې درد خو به کوي زور یې زغملی دی درد خو به کوي زور یې زغملی دی زړه مې ستا قدم ته یې ښودلی دی او ته یې هم زما په سترګو پېژنې ته یې هم زما په سترګو پېژنې ما خو ستا په سترګو پېژندلی او مننه وای ته هم زما په سترګو پېژنې ما خو ستا په سترګو پېژندلی دی او ستا تصویر مې هیڅ چاته ونه ښودو ستا تصویر مې هیڅ چاته ونه ښودو ما لا په سینه پورې نیولی دی او څه درته د یار د شونډو ووایم ګلې هسې غاښو کې نیولی دی او لاس ورغځوم پسې راګیر به شي لاس ورغځوم پسې راګیر به شي هر څوکه مې ګوتو نه وتلی دی او وایي بیا مې د وطن کوڅې لیدلی دي بیا مې د وطن کوڅې لیدلی دي بیا مې څوک په زړه راورېدلی دی او یا منصوره بیا هم دیدن نه کېږي بیا هم دیدن نه کېږي نن که جانان کلي ته راغلی ډېر زبردست ډېره مننه حسن صاحب واقعا زړه بګنونکی او هیر ټچینګ شعر و له دې وروسته څه اورې مننه دغه د منصور والا غزل و او دې نه وروسته زما چې ډېر خوښېږي لکه دغه دوه شاعران زما ډېر خوښېږي یو منیر بونیرای د کوزې پښتونخوا او یو محمد ګل منصور
البته دغه دوه بېله شکه چې استعداد لرونکي او د لوړ غږ خاوندان واقعیت دې کې څوک څه نشي ویلی نو هغه یو منیر بونیرا یو غزل لیکي چې زما ډېر خوښ دی علت یې لکه دغه دی چې ډېر داسې لکه ټولنیز ژوند ته باید لکه د ټولنې چې کوم هغه بدرنګ رواجونه هغه ته باید سړی داسې غوږ کې ونه نیسي نو هغه غزل څه داسې دی بلال جانه چې ثبوت لري نه د الزامه زه یریږم نه ما که څوک ډېر راغورځوي خو راغورځېږم نه ثبوت لري نه د الزامه زه یریږم نه ما که څوک ډېر راغورځوي خو راغورځېږم نه او دا بلا خورې بلا خبرې دي بس اورم خو دا بلا خولې بلا خبرې دي بس اورم خو زه خپله لار وهمه زه چاته ودرېږم نه او چا چې زما دپاره ټول ژوند زنداني تېر کړی چا چې زما دپاره ټول ژوند زنداني تېر کړی وایه د داسې چا د نومه به زارېږم نه بیا یې اورو دا یو او مننه چا چې زما دپاره ټول ژوند زنداني تېر کړی چا چې زما دپاره ټول ژوند زنداني تېر کړی وایه د داسې چا د نومه به زارېږم نه او دا لیونتوب دی په والله که لیونتوب ومنم دا لیونتوب دی په والله که لیونتوب ومنم چې ځان دې هېر نه شو او زه درته یادېږم نه بیا یې اورو دا یو او مننه دا لیونتوب دی په والله که لیونتوب ومنم چې ځان دې هېر نه شو او زه درته یادېږم نه او بلاله وروستی بیت یې د اورېدلو دی چې اوس یې منمه چې څوک د چا د غمه نه مري اوس یې منمه چې څوک د چا د غمه نه مري چې جانان لاړلو او زه پسې مړ کېږم دا یو بیا اورو ډېر زبردست دی اوس یې منمه چې څوک د چا د غمه نه مري اوس یې منمه چې څوک د چا د غمه نه مري چې جانان لاړلو او زه پسې مړ کېږم نه ډېره زیاته واقعا دوستانو تاسو خپل هم کتلی شئ څومره یو زبردست غږ او طرز ټول کمپوز ډیزاین یې اعلی دي هر څه حسن صاحب له دې وروسته کومې لنډۍ په یاد لري چې لیدونکو ته یې وړاندې کړئ او بلې لنډۍ هم لکه په خپل ځای کې ډېر د ارزښت وړ دي او ستر در ارزښتونه پکې راغلي دي لنډۍ هم شته لنډۍ دي چې مهرباني مرګ دې دمونه مخکې ماشه مرګ دې دمونه مخکې ماشه مرګ دې دمونه مخکې ماشه خدای دې په یوه ګولۍ د دوړو کې مرګونه او دغه لنډۍ سپیشل ما باندې چې ډېر زیات ګران دی احسان الله وصال ته یې ډالۍ کومه چې رټ کیسندوزي څېړیوره رټ کیسندوزي څېړیوره په تو مې خدای کې بیا د سرو شنډو سرینه او لنډۍ ده چې په تناره راته یادېږي په تناره راته یادېږي ډوډۍ مې سوځي مور مې شنه په لختو کړم او سراب صاحب لنډۍ بله داسې ده چې رټ په دوس سړي میان شوم رټ په دوس سړي میان شوم رټ مې وړو ورونو ته جوړ کړه پیغورونه زبردست واقعا دوستانو ښه انتخاب دې کړی و حسن صاحب ما اورېدلی چې تاسو ډېر ښه ترانوم هم کوئ زمزمه آیا دا رښتیا دي نو ترانوم وخت نه وخت کله کله ترانوم کومه د چا د شعرونو ترانوم ډېر زیات خوند درکوي تا ته ډېر لکه زه په شعرونو کې عموم کې منیر بونیري ترانومونه ډېر کوم د هغه ډېر تعقیبوم ډېر فالو کوم نو داسې اوس کومه زمزمه یا ترانوم دې په یاد دی چې لیدونکو ته او زما د یوټیوب او فیسبوک باندې ټول مینوال ته وړاندې کړې نو دا چې تاسې غوښتنه وکړه نو حتما یو منیر یو مخکې دا غزل ویلی دی شاید ډېرو خلکو ته زیړم وي خو لکه زما ډېر زیات خوښ دی او زه ډېر زیات ترانوم کوم چې ته وایې لږ وارو کا مړ به شم تلوارو کا پیره زه خراب یمه پیره زما کارو کا ته وایې لږ وارو کا مړ به شم تلوارو کا پیره زه خراب یمه پیره زما کارو کا زړه په خوله راولمه زر کوی زهارو کا زړه په خوله راولمه زر کوی زهارو کا زړه چې پتا ظلم کوي ته ورله ازارو کا پیره زه خراب یمه پیره زما کارو کا ساده چا په لاس کې ده ژوند په خپل اختیارو کا ساده چا په لاس کې ده ژوند په خپل اختیارو کا بنګ مې د
تیرا راوړه شیخ لګ خمارو کا پیرا ز خراب یما پیرا زما کارو کا خبلا میو سزا خبلا سنگارو کا خبلا میو سزا خبلا سنگارو کا زړه د منیر نرم دی ځان لپکې لارو کا پیر ز خراب یما پیر صاحب زما کارو کا. مننه. زبردست ډېر علي. واقعا دوستانو خدایي استعداد او فطري وړتیا دا خدای پاک هر چاته نه ورکوي. که څه هم دا ډېر شعرونه نه لیکي خو غږ نه تاسو خپل هم معلومولی شئ چې څومره یو زبردست غږ لري. حسن صاحب د خپرونې وروستیو شوبې ته رانږدې شوي یو، لیدونکي به هم ستړي شوي یاستي. وروستیو کې کوم څه داسې ورته لرئ چې د هغې سره خپرونه پای ته ورسو؟ ډېره زیاته مننه. وروستیو کې یو دوه بیتونه دي چې شاعر زما ذهن نه وتلی دی چې چا به ویلي وي، خو زما ډېر زیات خوښ دي او د خوښولو علت یې دا دی چې لکه د مکتب چې کوم دورونه ول د صنفونو لیسا دوره خصوصا په هغې کې زما لسم صنف ډېر فیورټ و، ډېر زیات لسم ټولګی مې ډېر زیات خوښ و، یعنې ډېر زیات مې هغه مضامین و نور هر څه یعنې ډېر زیات مې خوښ. نو هغسې یو دوه بیتونه دي چې د سکول ښکلي وختونه په لسم کې پاتې کېږي. د سکول ښکلي وختونه په لسم کې پاتې کېږي. د سکول ښکلي وختونه په لسم کې پاتې کېږي. مین زړګی اکثر ګورئ زبردست زبردست. او چې ستاسو چم ته درشم واپس ترې نه راځمه. سیراب وایي چې ستاسو چم ته درشم واپس ترې نه راځمه، دا زړه رانه اکثر ستاسو په چم کې پاتې. دا یو بیا ورو. مننه چې ستاسو چم ته درشم واپس ترې نه راځمه، چې ستاسو چم ته درشم واپس ترې نه راځمه، دا زړه رانه اکثر ستاسو په چم کې پاتې. زبردست. ډېره زیاته مننه د ټولو دوستانو چې دلته راغلي دي، خصوصا د حسن صاحب نه، زموږ د تکړه کمرامین نه، ایډیټر نه. دوستانو بیرته به بیا هم تاسو ته نور خپرونې جوړوو. همدغسې زموږ پاڼه در سره خوښه کوئ، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کوئ او موږ به بیا راځو د خوست ولایت البته د افغانستان کې که موږ هر څومره وکولی شو نورو سیمو ته به ځو او همدغسې پټ استعدادونه چې تر اوسه د کمرې یا د رادیو یا د ټلویزیون پر مخ را څرګنده شوي نه دي او علت یې همدغه دی چې دوی ته پاملرنه نه ده شوې. موږ کوشش کوو دغسې څېرې را پیدا کړو، هغو سره د زړه خواله وکړو، د هغوی درد د هغوی وړتیا تر تاسو در ورسوو. لیدونکو تر بلې خپرونې ما سیراب لاته او زما ټول تخنیکي ټیم ته اجازه ورکوئ. ښې شیبې، ښه اختر او هر وخت خوشحاله اوسئ. مننه.